اکثر د انسان سره داسې کېږي، ذهن ته یې داسې ناشنا خبرې راشي د الله جل شانه د ذات متعلق یا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د ذات متعلق، دی او دا سوچ کوي چې یاره زه په دې باندې لاړم بس د دین اسلام نه ووتلم او کافر شوم، دا مې وکړو هغه مې وکړو، دا خو ډېر غلط کار وشو، دا نه وه په کار چې شوي وي، او به هر حال دې سوچ کوي چې غټ ظلم وشو. ٹھیک شوله که نه؟ او اوله کې تا ته ما وویل چې ګوره دا زړونه او دا زمونږ دا دماغ چې کوم دی دا زمونږ په اختیار کې نه دي، کله ناکله داسې کېږي. او زه به داسې ووایم چې یاره دا ډېر نیک انسان دی، د الله جل شانه ډېر مقرب بنده دی چې یاره د ده په الله جل شانه باندې دونه یقین برابر دی، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام په نبوت باندې د هغه په رسالت باندې دونه یقین برابر دی چې معمولي غونته خبره دی نشي برداشت کولی، خبره خلاصه کې د ذهن او د زړه هغه سوچ فکر خیالات دی نشي برداشت کولی چې د هغو د ذات متعلق د غلط خیالات راشي. نو دا ډېر د ایمان اوچته درجه ده چې یاره یو سړی د ایمان دې درجې ته رسېدلی دی. خو به هر حال فطري تقاضا دا ده د انسان چې یاره دی دا سوچ کوي چې دا خو غلطه وشو چې زما ذهن ته دا سوچ فکر راغی، نو په دغې باندې خفه کېدل نه دي پکار. خو دا چې د دې یو سړی چې ما ته د دې تکلیف دی او پریشانه یم، نو د دې د ضایله کولو د ختمولو بیا طریقې شته دی، او دا چې مختلف قسمه طریقې دي. ٹھیک شوله که نه؟ ته داسې هم کولی شي چې یاره د الله جل شانه د ذات متعلق خبر راځي ذهن ته سوچ فکر ته غلطې خبر راځي، نو داسې هم کولی شي د الله جل شانه ذکر کې موقع ته ملاویږي او بس څونه ذکر کولی شي ورځ او شپه کې څونه ذکر کولی شي. ٹھیک شوله که نه؟ احادیث مبارکو کې بهترین اذکار راغلي دي، بهترین هغه د موسی علیه الصلوة والسلام هغه قصه مشهوره ده، هغه تبلیغیان حضرات اکثر وایي چې یاره موسی علیه الصلوة والسلام الله جل شانه ته عرض وکړو چې ذکر راته وښیه، کلمه راته وښیه، نو هغه ورته کلمه وښودله لا اله الا الله. به هر حال دغه خو هم دی چې سړی د الله جل شانه ذکر کوي. بل طرف ته دا ذکر هم کولی شي چې بخاري شریف کې هغه روایت دی که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا کلمې چې کومې دي نو ډېرې اوچتې کلمې دي، وزندارې کلمې دي، نو دغه ذکر هم کولی شي. په دې سره به انشاءالله الله جل شانه هغه ذهن او سوچ او فکر به دې بدل کړي او دغه سوچونه فکرونه به بیا ذهن ته نه راځي، او د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د ذات متعلق دغه سوچونه فکرونه راځي، نو د دې لپاره پیغمبر علیه الصلوة والسلام باندې درود شریف ویل پکار دي. او دا چې حق هم د پیغمبر علیه الصلوة والسلام ډېر زیات دی چې په هغه باندې درود شریف وویلی شي، ځکه نبي علیه الصلوة والسلام حدیث دی غالبا ابو داود شریف کې دی، ابو داود کې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان په ما باندې درود شریف وایي نو الله جل شانه ما ته زما دا روح واپس کوي په قبر کې، او زه د هغه د درود او د هغه د سلام جواب ورکوم. خبره باندې پوهېږي؟ نو په دغې سره د پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره هغه مینه محبت هم سوا کېږي درود شریف ویلو سره. ٹھیک شوله که نه؟ نو د پیغمبر په شان کې که دغسې قسمه سوچونه راځي نو هغه په دغې معنې ځایله کېدلی شي، دا چې زما خیال دی چې په پیغمبر علیه الصلوة والسلام باندې درود شریف ویلی کېږي، نو انشاءالله چې دغه سوچ فکر بس دا ختم شي. نور دا سړي چې د دې لپاره څه ټریک نشته دی چې یاره زه تا ته وایم چې په دې طریقه باندې دا بټن واړوه چې دا سوچونه فکرونه بند شي، دا نه بندېږي. دا ډېر نیکانو خلکو ته قسم سوچونه فکرونه راځي، په دغې باندې خفه کېدل نه دي پکار. خو که مسله وي چې یاره دا مسله څنګه د شریعت دې ته په څه نګاه باندې ګوري، په څه نظر باندې ګوري، نو شریعت دې ته په دې نظر ګوري چې یاره تر څو پورې ستا د خولې نه د ژبې نه داسې ګستاخانه الفاظ نه دي وتلي د الله جل شانه د ذات متعلق یا د پیغمبر د شان متعلق، نو په دې کې بیا څه باک نشته دی. ټیک شوله؟ خو که د خولې نه او د ژبې نه داسې الفاظ یو سړی وباسي نو دغه بیا غټ ګستاخ دی، دغه خو بیا د سزا قابل دی. نو که د خولې او د ژبې نه داسې الفاظ نه وځي او هسې په ذهن او په سوچ او فکر کې راځي نو بیا دغه سره ټینشن خبر نه ده، او په دغه طریقه باندې چې د الله جل شانه ذکر وشي، پیغمبر علیه الصلوة والسلام باندې درود سلام ویلی شي، نو انشاءالله چې په دغه طریقه باندې به دغه مسله ستاسو حل شي.